ګرانو وروڼو، یو افغان ورور چې کومه وینا کړې ده او د هغه کوم احساسات دي هغه له تاسو شریکومه. مقصد که زړه نری لرئ نو مه یې ګورئ. هیله کوم ځکه کوشش وکړئ چې واړه دې نه ګوري. مقصد زړه دردوي. اما د ده خبرې اورو او کوم احساسات چې د ده دي هغه بري په هکله باندې چې پاکستان څخه موږ لوبه وګټله. راځئ خبرې کموم او همدې کلیپ ته راځو. مهرباني. په خدای باور وکړئ، همدغه کرکټ دې خوشحالي راولي که نه. په دې مسافري کې که نه، په دې مسافري د زړه سلی قسم دی د ژوند نه زړه توړوي. همدا کرکټ دی چې کله موږ خوشحالېږو که نه، فامیل مور هېڅ څوک دغې نشته. همدا کرکټ دی چې موږ ته خوشحالي راولي. په خدای نن دونه خوشحاله یم چې اصلا نه پوهېږم تاسو ته څه وایم. والله بله دونه نن خوشحاله یم، دا ژړم چې راځي د خوشحالۍ دي. او خدای